Oh,
غلط خیالات وباسه زړه او بازار شپه الله ته توبګار یهودي دخلو تکل وکاله او یو مایه لار کې واغس مزدار بی خطر کب داخل کب خپل کور کې او خپل ښځې ته په مخ کې کګوزار ورته وایي زه اوبه راوړم د سیند نه
کم وخت چې دی په سیند باندې داخل شو او منګی ډک که بیا یې داسې وکړو خیال راشه ولامبه حول بدن صفا کار او خیره ګرده ځان لري که پنهان جامې ویستې هغه دم په سیند غوپه شو او پورې غاړه وګوره ښکلو پلهان پورې غاړه چې داخل شو ځان ته ګوري او برابر شو د زنانو په مثال زنانه شوه بې کپړو وه پورې غاړه زنانه شوه بې کپړو وه پورې غاړه او دا اخته شوله په دغه شان جنجال ناڅاپي په یو شپون کې را برابر شوه او ښځې وکړې ورته دغه رنګه سوال او یو څادر راله چا او یو څادر راله ترا چې ځان پې پټ کړمه او شمه ډېره باله تا ځنې خوشحال شپون کې ورکړلو څادر جرې ځان پټ کړ او غوږ دې کېده اوس به څه وایي جمال غوږ دې کېده قصه اوس راغله د خونده او چې د بیخه ټولوال کمه سرګار ښځه بوتله شپون ځان سره کاله ته او زر تر زره یې په نکاح کړه عقلمنده او د مزې خبرې اوس راغلي یارانو او هم د کاله پورې وشولو پر ځان کال په کال به یو پرزل پیدا کېدلو او قدرتونو ته پام وکړئ د خاوند 12 کاله کې 12 زامن راوړل او بیا زړه وه نورې نه وو تابوتان خیال د ویلو لایق نه دی وه
لري سړی چې مړ شي کور مې وران شي په بعد خلکو باندې وران شي وطنونه چې مسافر شي بیا به راشي راشي د توره خاوره مسافر کله راځي چې مسافر حال دی وایه او که دې د خېټې وي مطلب چې مور دې خلک د دولت ارمان کوي هغه چې پیغله شوه واده شوه زه چې زلمی شوم مسافر د ملکه شوم د مزې عمر پې اوس راغی رانو چې په کوم ځای کې اول واقوفه شوي او بیا په مغه ځای بهر شوه د دریاب د دریاب په غاړه خوا دې خوا ګوري واد او هماغه جامې منګې شوي په نظر سرې واغوستې جامې ځان یې سنبال شولا په کورس د وردننه د منګي سره په کور شه وردننه او سنبال کړی لا میانو ډبار ښځه ولګیا په کب نه و تیار او یهودي شو خپلې ښځې ته په قار لا تر اوسه دې کب نه دی صفا کړی
لس کاله مې تېر کړي دي بهاره او لا زما د هار